بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ راته ګرانو هیوادوالو. امیدوارم همتان خوب و سلامت باشین دوستان عزیز. امروز میخوایم راجع به تبدیلی فرم و نوبدهی کابل او دولتونو نوبدهی سره شریک کنم. کسایی که فرم خود از کابل به ولایت‌های غزنی و بادغیس تبدیل کرده است، به جای ولایت فعلا 3 نقطه دارند. مانع این 3 نقطه این است که شما در سطح ولایت خودتان ذخیره شدین، یعنی ثبت شدین، نیاز ندارین که دیگه ولایت را انتخاب کنین، چون برای شما بالا نوشته می باشه که محل مراجعه شما غزنی است یا بادغیس است. دیگه دست نزنین فرم خود از کابل با دیگه ولایت ها تبدیل نکنین، که اگر تبدیل کردین فرمتون باز به مولد پس برگشت میخورن. کسایی که فعلا 3 نقطه داره دست نزنین. اگر احیانا کسایی که فرم خود تبدیل میکنه از حالات 3 نقطه بیرون میکنه، یعنی میخواد پس به کابل تبدیل کنم، اونها باز بیومتریکشون در کابل میباشه. اگر در حالات 3 نقطه بمونین حتما براتون بیومتریکتون در مولد میشه. کوم کسانی چې تبدیلی کړي ده له کابل څخه ولایتونو ته، یعنی دغه فعلا 2 ولایتونو تبدیلی کړي ده چې 3 نقطې لري دغه فعلا ولایتونو کې، کله چې دا سیټ بندیږي هغه وخت کې دوی راسل لوري اتوماتیک سره د ولایت انتخاب کړي 3 نقطې راځي. نو تشویق کوم وړه خبره نه ده، تاسو به ګوتې مو وهئ، فرم بیرته خپل ولایت ته بیرته کابل ته مه انتقالوئ، خپل ولایت کې پرېږدئ، ځکه تاسو پورته ساحه کې تاسو لیکلي دي چې ستاسو د مراجع ولایت چې ده هغه مکمل درته لیکلې ده. نو دغه حالات څخه بیرون مه کوئ. که چېرې تاسو بیرون وکړو، یعنې بل ولایت ته مو ولېږه، نو انتقال هم که بل ولایت ته، بیا تاسو بیومتریک همغه ولایت کې کېږي. نو هیله لرم چې دغه 3 نقطو ته ډېر توجه وکړئ او فرم مه تبدیلوئ. اوس راځو د کابل او د ولایتونو نوبدهي سره شریکه کوم. نن تاریخ د 1402 کال د 5مې میاشتې اول تاریخ ده. نوبدهی کابل که از کسایی که سال قبل در تاریخ 26 ثور ثبت نام کرده است، تاریخ بیومتریکشون مشخص شده است، میتونه فرم خود را چک کنم. د کابل نوبدهی که د 1401 کال دویمش به 20 تاریخ رسیده. کاپیسا که 401 7 25 است. پروان 401 4 26 است. وردک د 1401 کال د 12 میاشت 25 تاریخ کې ده. لوګر د 1402 کال د اول ولسم کې ده. ننګرهار د 1401 کال د 8 میاشت 15 تاریخ کې ده. لغمان د 1401 کال د 4 میاشت 12 تاریخ کې ده. پنجشیر چې ده د پنجشیر 401 6 19 است. و بعد از پنجشیر که است بغلان است. بغلان 401 6 28 است. بامیان 401 12 18 است. غزنی 401 12 7 است. پکتیا چې د 1401 کال د 12 میاشتې 15 تاریخ ده. کونړ د 1402 کال د اول میاشتې 23 تاریخ ته رسیدلی. نورستان د 1402 کال د 4 میاشتې 15 تاریخ ته رسیدلی. بدخشان د 1402 کال د اول 21 کې ده. تخار 402 1 20 است. کندوز 402 1 13. سمنگان 401 12 25 است. سرپل 402 1 9 است. او د سرپل او سمنگان ولایتونه د دغه تاریخونه چې دی فعلا لپاره د سمنگان چې د 1401 کال 12 25 کې، سرپل د 1402 کال د اول نه هم کې ده. غور 402 1 24 است. د کندز 401 6 21 است. اروزگان چې د 1402 کال د 2 میاشتې 8 تاریخ ده. زابل د 1402 کال د 4 کې ده. پکتیکا چې د 1402 کال د 2 شپږم تاریخ کې ده. خوست چې د 1402 کال د اول 23 تاریخ کې ده. بلخ چې ده 401 4 29 است. بعد از بلخ جوزجان 402 1 23 است. فاریاب 401 8 19 است. هلمند 401 1
21 است، کندهار 402 1 12 است، بادغیس 401 12 8 است، هرات 401 4 9 است، فرا 402 1 27 است، نیمروز که است 402 1 8 9 است. البته د نیمروز ولایت چې دا نوبدهي د 1402 کال د اول نهمې میاشتې ته رسېدلی، خو د فرم کوم نغله شوی صفر خالی کړل شوی دغه نهمې میاشتې ته رسېدلی ده. او فعلا لپاره کوم کسانو چې ثبت نامونه کړي دي یا یې فورمې تبدیلي کړي ولایتونو ته منتظره دي اوسي، حتما د تاریخ مشخص کړي. لږ زرې پروسه لږ زرې سلو ده په کابل ولایتونو کې. انشاءالله امید شته چې راتلونکو ورځو کې دغه پروسه هم شدت پیدا کړي، له دغه تعداد چې کوم د ولایتونو کې دا هم دوه چنده شي، او په کابل کې کوم تعداد چې دا هم امکان شته چې راتلونکو ورځو کې دا دوه چنده شي، او شاید نور هم کابل کې څه څانګې فعالې کړي. او کوم ولایتونه چې فعلا لپاره سیټونه بند دي تر اوسه پورې خلاص شوي نه دي، هغه لکه د هرات، بلخ، ننګرهار، دغه ولایتونه تر اوسه پورې چې لا تر اوسه پورې سیټونه خلاص شوي نه دي. ډېر په ډېر احتمال سره چې راتلونکو څو ورځو کې به په دوه هفتو یا په درې هفتو په جریان کې به دوی څخه به یو دانه حتما سیټ خلاصیږي. فعلا که سیټ‌های ولایت‌ها که فعلا باز نشده است که از هرات و بلخ و ننگرهار و ولایت‌های دیگه هم هستند که فعلا سیټ‌هایشان فعلا باز نشده، احتمال زیاد وجود داره که در روزهای آینده بخیر در روزهای آینده بخیر در هفته دو هفته الی 3 هفته بعد بخیر احتمال زیاد است که سایت‌هایشان باشه برای تبدیلی و برای ثبت نام. و کسایی که میخواهد زود برشان نوبت برسه باید در سایت کابل ثبت نام کنه. بعد از اون که سایت ولایتشان باز شد باز میتونه که فرم خود از کابل به ولایت تبدیل کنه. در این صورت برشان خیلی زود برشان، یعنی زود برشان نوبت میرسه. یعنی کسایی که کسایی که در وقتی که سایت ولایتشان باز میشه ثبت نام میکنه اونها در لیست اخیری قرار میگیره، و کسایی که در کابل ثبت نام میکنه بعد از او به ولایت خود تبدیل میکنه اینها در نخست قرار میگیره، حق ولایت به اینها داده میشه. و کسایی که منتظر ولایت هستن یا سایت ولایتشان باشه در اون با ثبت نام کنن اونها با در لیست اخیر قرار میگیره، حدود 3 ماه 4 ماه بعد برشان نوبت میرسه. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې اوسیږي. د لا ډېرو معلوماتو لپاره برای معلومات بیشتر چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین و ویدیو ما را لایک کنین. کدام درخواست دارین، کدام مشکل دارین میتونین در زیر می ویدیو کامنت کنین تا براتون مشکلتون ریپلی بدیم و یک ویدیو براتون جور کنیم یا مشکل شما را حل کنیم. که کوم مشکل لري، کوم وړاندیز لري، کولای شئ د دغه ویډیو لاندې کمنټ ولیکئ او موږ تاسو مشکل حل کو یا د ویډیو په شکل سره ټلګرام د موږ د خدمات پاسورډ ټلګرام لري دغه لاره موږ تاسو به د تاسو مشکل حل کوو. مننه. کور آباد.